جنرال سمیع سادات وایي تیر جمهوریت مې $1,000,000 پوړولی و. نوموړي په خپل تازه چاپ شوي کتاب کې ادعا کړې چې په شخصي لګښت یې د $1,000,000 په اندازه اکمالات او د شپې دوربینونه رانیولي وو. هغه همداراز په حنیف اتمر تور پورې کړی و چې د ده د وژلو پلان یې جوړ کړی و، خو د امریکا استخباراتي ادارې مرستې ته رامخکې شوه او وژغورل شو. جنرال سمیع سادات اوس مهال امریکا کې دی او د افغانستان اوسني نظام پر ضد د فعالیت ترڅنګ په لندن کې د امنیتي خدماتو یو تجارتي شرکت پرانیستی دی. دغه شرکت چې سادات کنسلټنټس لیمیټډ نومیږي د پیسو په مقابل کې بیلابیلو دفترونو، شرکتونو، هوټلونو او خلکو ته امنیتي خدمات وړاندې کوي. په سلامونو مو ورکړی کوم د AFG نیوز چینل درنو لیدونکو، سلام، ستړي مه شئ، وخت مو په خیر. پام مو راګرځوم د دې ساعت مهم خبر ته په سر کې یادونه کوم ملګرو، که مو چینل نه وي سبسکرایب کړی په درنښت سره زموږ چینل در سره سبسکرایب کړئ. مولوي محمد یعقوب مجاهد وایي هیڅ چا ته اجازه نه ورکوو چې په موږ تیری وکړي. د طالبانو دفاع وزارت د خپلواکۍ 115مې کلیزې په مناسبت د یاد وزارت مقر کې جوړ شوي مراسمو کې وویل هیڅ چا ته اجازه نه ورکوو چې په موږ تیری وکړي. نوموړي همدارنګه پاکستان ته په اشاره یو ځل بیا وویل موږ تاسو ته د ورورګلوۍ پیغام لرو، خو پیغام درته لرو او په وینا په سرحدونو کې د پوستو جوړول او تحریکات مو تاسو ته د خطر په معنا نه دي، بلکې موږ دغه اقدامات د خپل حفاظت لپاره کوو. کوشش مه کوئ چې موږ ته په ډیورنډ کرښه یا نورو ځایونو کې مشکلات ایجاد کړئ. په هر قیمت موږ د خپل عزت حریم افغانستان ساتنه کوو او په هیڅ قیمت ورڅخه تیریدونکي نه یو. د AFG نیوز چینل درنو لیدونکو، دا زموږ د دې ساعت چمتو شوی خبر. تر بیا ښې چارې، د الله په امان.